اوسېږئ تنخوا درکوي که څنګه؟ سلام علیکم جوړې بخیر یې خیر طبیعت زه خیر ده خیر ولا وبخه څال ده پارک کې دې څال ده وای شپې ډېر راوستي دلته به خلکو ویل 1.5 زره شپې راوستي بیا نور ویل هم تلاشي پرې کوي خو بیا خلکو ویل نه هغه سپي تعلیم یافته دي نور څال ده ښه یې زه والا پرون راغلم دلته دا یاران دي دا غلطه په دې کوټه کې دا د بغلان دي دغه د مزان کې ولا خبر خو به شک دی ولا به شک دی دغه سم چې پرې دې مونږه خوشحالي ګو ولا سي ادي عبد الله بارک یو نظر ورکړ راشم ډېر مهرباني ډېر خوشحاله دي چې تاسو په قراري خې لکه موږ شي ادي عبد الله بارک یو خبره ته خرقوس کابینه دې څنګه کړه کابینه چې دې خزه کړه کابینه سره خلکو ارګ باندې ونه نه وتلی دي ویلای شي سره ویلای شي دم دې تیخ کې بم یو بیا ویلای نه خبرو سره خیر مشکل خبرو سره وکړه مشکل خدای شي خې استي چې خدای شي خې نو سوي والله زه وخت نه لرم ورور دغه نه جوړم پښنه گیز راغلم ولا مشکلات خو ان ولا وکی دسه دښمنی را سره ده او دسه دښمنی د شي پرون د ما ورونو ته سړی پښنه گیز له سکاوی راغله ډیره سخته داوای ولا ډیره مو دا ګورو دا خلک ګوره زړه مې لوینو را ډاک د زناستم یو 15 منټه مال دا خو جنگ کوي سره وځي خو دا سړی ډیر په درنالاتي او په دې کې خځې مې زغلای زه تر راغلی اوس مې دا زړه نه همدا شي یو خدای خبر ده چې دا سره وهلي نه غاښونه نه سره مات کړي او دستوري خلکیان دا د موسیقي د سکاوي دا نړۍ ګوتې دي خځې هم را کړي دغه خدای راته شرمولي دي دا د موسیقي ولسوالۍ پورې دا خلک راته خدای غلا کوي چاپه ولا زه بیا ګاجي نظیر په مرکز کې دفتر کې مې شپه دلته کامې خلکو دي غوم د ښځې کوسغې نه دي خلک دلته هر کم پرې نه دی د دې کامې خو د ښځې هغه کوسلاله وکالت سره غي د دې کامې خو هغه مور غي چې بله یې دنه جلال آبادي کې مرتسم لارې ته څه د کوسه نقل نه ده پدره مرتانه الله ستار یا کامې په ښځې نه باسم لاله وکیله سره د مرتګاو بچی یا کونړ ښځه د مرتاغې مشه دلته راغلی تا د ښځې له کوسه ورتاغې نو باسم تا د ښځې له کوسه لاله وکیله سره ورته وباسم زه به نو څه وکړم حاجي نظیر نه دلته د کامې دي چې دي وکړه وضعیت مې لیدلی او جلال آبادي دي ښځه یې لوڅه کونه ولاړه ده تا د مور په کوسې لاله جلال آباد ته سره ومنډم ورته دا وایم ته کوستې ښځې د اثر جلال آبادي غي په دې رقم د کوستې زنې زو تا د وکیل ښځه غي لاله عسکره سره د ډمې زو انقلاب راولې ظلم کوي تا مور لاله دې وضعیت نامو سره غي ګوره با خبر ډېر مردګاو ګوندې ده دا خوږیاڼي دي دا ځینې مردار شینواري دي دا مردار خلک دي دا وکیلان مخکې دي د دې مردګاوانو چې پې خراب هم نه کړي والله د ما زړه تېر باد شو د کوستې ښځې غیمه دا غوسه مې ورته وکړه دا به داسې کوو چې دې په مور غین منډم توپک ترې راغلو دې کونې ته یې څاپېړه لغته م ورکوو که کونه ورکوې کار شی کوي ورته دا مردګاوي به په افغانستان کې نوره نه ظلم شته نه دی ښځه هین منډو ښځه ګوره د دې و څه وظیفه ده دا یې وظیفه ده چې ښځې کوس یې درته لوڅ کړی او په لوی میدان کې درولی په دې دی وکیل ده په بل رقم خو دی نشي وکیل کېدی چې ښځې کوس دلته سته که نه دا د کامې ډېر مردار خلک وو در دې راووس نور شیطانان هم ډېر د ښځه د اثر مشرکې وال غیم تا ښځه د اوالي غیم ورته ما جلال آباد سره د کوستې څومره شیطان بچی تا مور د هندوستاني ورته هغې دا د کامې والا دې څومره ظلم کوي څومره وهل کوي او ته د کوستې زنې زوی ورته ګیلم جمي کوي نه در باندې کوو ته د ډمې بچی بې دغه د کونه لوڅه کړي د کوسۍ زوی ته لا توپک امر کې سرباری توپک امر کوي والله بلا زه نه وایم ګوره خوشې مې درد راځي ګوره ودرېږه ته ښه غوږ ونیسه دا په درنالته پېښور ته به هم د شکایت کوي نه څه کوئ بچی نه څه کوئ ورته موږ سره پېښوري هم غږېدلي په ټول پېښور غږېدلي وو چې موږ ته به ازادي پرېږدې ته به والله بلا ته اوس دا شینواري قومونه څه کوي جاسوس او ممنده تا د ممندانو په ښځه کې ووایم داسې شیطاني مه کوه ښځه دې هم لوڅه درولې غوسه مې ورته ډېره درته راځي خدای مرداره ودي ورته وبګه د عبدالله سړی خپل کیسه کوي عبدالله دې چا ښځه ده عبدالله دې چا ښځه
عبدالله سره ولي عبدالله ما ده عبدالله سره ولي عبدالله هم خیر عبدالله خبره مې مرده زه سره وای کسي بعد اوري خبرې الله صبر كذا مالې خبرې اوري وري اللي بس كفايه هیچ نکومی صحبت گمش کو بندش کو امی سقوط میکنیم امی جلال آباد بسیار خراب زنی هزار کوس کنیم کتی وکیلایش زنی هزار کوس کنیم کتی امی مردگاواز بسیار کوس کاش مردما مردمان زای برادر امی زنایش کوس امی زنایش کلیگیش ولا سری ما سری نپوچی زنیش کوس میکنیم کتی کشتانم مالا میکنیم کدا یعنی میکنیم بسیار مردگاو مردم است چی میکنه زنی هزار کوس کنیم کتی کانیش زنی هزار کتی وکالتش کوس کنیم زنی هزی مردگاو کوس کنیم زنیش خدا کوسش لوس کدا مردم خراب میکنم هیچ مانا میکنه تو باش امی مردم تو بان ما کتش کار میکنیم الناس بارك الله فيك هاشم جان چرا قارت خیر شما را یک تشریح بیارین ما در امرای دکتر سے بشتاقین خدمت میکنیم مشکلات را حل میکنیم انشالله و خطانه شد دولت کلان آدم عزیز حاجی صاحب بسیار خوب گپ زدی اشرف غنی حاجی صاحب خوب آدم است دیگه خوب است آدم است امی کاری لوچاکاو پود مردگاوا او پدرنالتا امی زنش کوس میکنیم کتی وکالت کتی صدارت زنش کوس میکنیم چی میگی ما مجاهد هستیم میفهمیم این مردم آمده علی مردم میزنه توپانگا گرفتار جاسوس پاکستانی جاسوس میکنه زنان پر خراب میکنه زنی هزار کوس کنیم کتی کاری خیر هاشم جان شما هر تشریح دارین امروز مي بارك سره ولي قربان شوی مولا کاری ما بسیار سخت است ما یک بار میریم به خانه که حال چطور است دین روز که میآمدیم در خانه ما چاقا آمده بودم و برادرای ما را نزده باشد دندانایش میدانه کده باشد زن امی بابو کرسنگش کس میکنیم کدی تیزینش مردگاو پدرنالت اینجا آمدی ورته در دفتران خودت بگو که زن امی را کس کنیم زنا بری ما داده دین روز ما با چخص آمدیم مالی میرم و پرسانش میکنیم که چال است لوگرم کتی ما مردگاوی میده امی آبازکا طور مردگاوی کتی ما میکنه امی موسیوالا امی زینی آبازکا که زنش کلیگش کس میده زنش کتی اسلامی که میگایم امی مردم چطور میایه بری ما توپان بگی بری ما ای طور بکو بری ما زنش شما را کس میکنیم توپان کجا شد خیر است که جنگ آمد بیا ای گپ نیست او امی پنشهر که میگی ماره گناه میشه کتی ما که پنشهر خوب وقت تیر کده با خدا که کتی اشرف غنیم تیر کده باشه کتی ما یه طور وقت تیر کده باشه برو بگو نه پنشهری نم دام نه امی توی میگی ایچ کدا مانا ای وقالت مانا میکنیم هو افغانی باز گپ میزنیم که جنگ امی پاکستان ما را نمیمانه امی مردگاو مردم است امی جلال آبادی ما را نمیمانه که بری ما قرآن نگیره بری ما را صفا نکنه ما هیچ اعتبار نمیداریم که زنی هزار کس کنیم هیچ اعتبار سرش نداریم کلیگی زنا گوره برادر زنی شکتی کماندانی کس کنیم زنی کماندان کس کو دیگه گمش کو مردم خراب کرده زنی کماندانش اینطور یک کار است و برادر الله مرا امی مردگاوا کلی است امی پاکستانیا خود تو بگو دمی دفترایش دمی رایش زنیش دیگه زناست نی پردی خزی دی ورور آلت نیغه ولاری دی پتوفترو کی ننویستلی درگرد دی هم دا پاکستانی هغه هم په منګه چې هغه حکومت هم ته په منګه راولې څنګه په ما کوماندا ولا چې امور ته لهجه کوسرا کی کته په ما کوماندان شي دکتر صاحب نشه دای پښتو غو گپ بزنن دکتر صاحب عبدالله امراش پښتو گپ بزن خیر است پرسیم بکو زنی هزار کوس کنی پرسیم بکو امو پغمانی تا امو پغمانی امو زن را خراب نکده بود که فنچه 5 دانه سرش مردار کرد دیش خوبش که زنی هزار کس کنیم کتی بدماشیش زنی مو بدماش کس کنیم آلی پاکستانی یا مشرکی والا امیتون مردگاوی خاینی را پیدا کرده برادر توپانگا گرفته مردم خراب میکنه زنیش وکالت و زن کو کس کس بری گایدن از برادر
نمیکنیم هیچ طور نمیکنیم مثل سگ پنچیری سگ مشرکه والواری که زدن میکنه کشوگیر میکنه کتیما کشتار میکنه و زنی هزیاره کس کنیم ایچی مانا ای کلی کش مردگاوی هندوستان و پاکستان زنی تکتی هندوستانی تک کس کنیم کتی پاکستان بری ما خو کدام گناه نیست که شما را جنگ کدین آل امام سرش می خراب میکنی مرم سرش پزرخمانی شما میایه برای چی گپ است هیچ نبیا امی هندوستانی خوب نیست امی کامک است امی مردم کامک است کلی که زنا بر نواز شریف علاقه دار تو چی میگی ما خبر ندارم Oye, otro چی día. کوزه فینا گیدم خدا نظر درد کش زمین درته باد شو سفر کې درته وغږیدم دام در شربو یی پښتنو د مجاهدو د پاره درته وغږیدم زه حکومت ته متوقع نه لرم زورم نه سره کې ولا کای منو کلا ولا کای منو نو Во. جمالو Кавинам на ситака. جانی خزه دی غیلا لا 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 جلال واتی سره Да мазар халк څنګه دي؟ کښې پرېدا پساته خیر راځي دلته د لوګر خلک ټول مخ په پاکستان مخه ده د میدان خلکو ټول مخ په پاکستان ده ورور جان د مخلوق مخه کته ده الته بنده تفسیره ده Во. سبو لاد نو ملت خراب ده ولا ها جدر ولا کابینه کوي خراب ده یا غچا راړه دا کنه کابینه ول ټاکی. غچا راړه یو درته سره غي خزه چې کو سورنه کې هغه وزارت نه کی کنه د همور د غوخانی دي ته نه پويږي د جهات ولي کېده کجی دا ولي کېده دا دوستم ته دوستم ځان راغله نیغ نیغ راغله په لاره کې ته